بسم الله الرحمن الرحیم. ای زما مسافرو رونو چې بار ملکونو کې اوسېږئ او ځوانان یې او تاسو خپلو ښځو له موبایل ورکړی دی، نو تاسو نیت صحیح دی چې ما سره د هغې رابطه وي اور هغې سره ویډیو کال زه کوم، خو د هغې دونه نقصانات وشو چې تاسو ته اندازه نشته او ښه پوهېږئ او ښه ته پته لګېدلې ده او په کلو کې څه وشو ټول ټلیفونونه تاسو درځي. داسې کار مه کوئ. یا چې موبایل بالکل کور نه وي، که وي د بټنو موبایل او ستاسو والدې صاحبې سره او کور له سره هم رابطه کوئ او مور سره هم رابطه کوئ. دا خبره ما ولې وکړه؟ 3 ټي وي ګان 15 رادیو کې زه بیان کوم او په زرګونو ټلیفونه زما راځي، نو د خلکو راله دماغ خراب کړه. پس دا کار وشو او دا کار وشو. تاسو ولې خپلو ښځو له ټچ موبایل ورکوئ؟ د فتنو اډه. تاسو نیت صحیح دی چې موږ سره به رابطه کوي، خو څنګه چې موږ سره نفس شیطان دی هغې سره هم دی. نو دغه شان تاسو دا هم وایم چې تاسو هم ضرورت نشته چې ټچ موبایل تاسو ضرورت شته، نو ټیک ده، کنی سوچ وکړئ او مراقبه وکړئ چې یو هفته ما ټچ موبایل استعمال که ما ته فایده څونه وکړه دنیاوي او دینی. که یو هفته تا موبایل استعمال که نه دینی فایده تا ته وشوه نه دنیاوي. دینی فایده خو دا چې عالم ته درس ته کښېنه، په دې څوک جاړي نه څوک حافظ کېږي په موبایل، نه څوک عالم کېږي. وړوکو موبایل سره د عالم نه تپوس وکړئ، کور سره رابطه وکړئ. دام ختم کړئ. که ستاسو ضرورت وي، کاروبار وي، په واټسپ باندې یو بل ته چې چا سره کاروبار کوئ سمپل یې ښایئ، هغه بېله خبره ده. رابطه کوئ بېله خبره ده، خو هسې شوقیه د دې نه ځان وساتئ، خو کور باندې مضبوط کنټرول وساتئ. دو نقصانات، دونه پریشانۍ. او بل خبر واورئ، یوټیوب په پښتو کې د خبرو نه ډک دی، الګ جنۍ خبرونه. څونه دی کې قتلونه وشو، څونه جګړه جوړې شوې، څونه دشمنۍ جوړې شوې. دا ولې دا هر څه ریکارډ کېږي او موږ ته پته نه لګي او زموږ نقصان کېږي. دا ټول څیزونه بار ته راوځي. خپل پکچرز یو بل ته لیږل را لیږل، د بیبیانو د خوریانو دین هم ځان وساتئ، خفه کېږو به نه. او دویم نصیحت تاسو ته کوم چې کله تاسو چوک او دکان کې کښېنئ، اخوا دېخوا بازارونو کې ګرځئ او تاسو څه جینکې ووینئ چې د هغې صادر، لوپټه، انداز، رفتار، گفتار، خبرې اترې، دکان ته تګ را تګ، چېرې دا لوپټۍ صحیح نه ده او اندا یې صحیح نه دی او مخ یې څنګه پټ کړی دی، نو دا ټولې خبرې په خپل کور کې په خپلو جینکو، لوریانو، خوریانو، ښځو باندې فټ کړئ که نه. دې صادر داسې دی، د دې لوپټه داسې ده، نو د هغې یا لوپټه وړه ده یا نری ده یا بورکۍ تنګه ده یا د هغې انداز، رفتار، گفتار ټیک نه دی، یا په ګاډو کې هغې خبرې کوي په تیزه تیزه. دقه خبرې په خپل کور باندې فټ او سیټ کې که نه چې بھئی که زما خور داسې پړونې یا لوپټه یا داسې انداز اختیار کړي د هغې به څو نقصاني، نو دقه خبرې کور هم کوئ که نه. نو دې کور 3 لکان دې کور پسې لګیا دي او دې کور 3 لکان دې پسې لګیا دي، نو دا سوچ نه کوي چې بھئی زما خور یا نشته. د پردې که پرده کوې، داسې پرده به ښځه کوي چې د هغې حسن پټ شي، د یې ښکلیوالی پټ شي، هغه پرده ده. چې مخ یې پټ کړی دی نو لاس به دلته ږدي. فقها هم وایي، شریعت هم وایي، عقل هم وایي، پښتو هم وایي چې د بدن اتار چړاو پته ونه لګي، لاس به دلته ږدي. بل چې مخ یې پټ کړی خو دی، خو نیم تندې هم ښکاري، روزي هم ښکاري، سترګې هم ښکاري او نینګي هم ښکاري، دا څه پرده ده؟ دې نه خو چې دا مخ کلو کې نو ښه ده، ضرورت څه دی؟
چې پرده کوي شرعي پرده کوي، حیادار او د غیرت نه ډکه پرده کوي. وی د قیامت پر ورځ به هغه ښځې چې پردې کړي خو پردې د شریعت مطابق نه او د هغې حسن هغې کې دوباله شي. امام غزالی فرمایي دا ښځې به هم اگر چې با پرده دي خو دی پرده ټیک نه ده، دا به هم بې پرده خو سره د قیامت پر ورځ جهنم کې سوځي. چې پرده کوي نو عین د شریعت مطابق شرعي پرده کوي، چې چا سره ستا نکاح اوس کېږي یا آینده هغه نه پرده ده. پښتو کې ورته ملی وې چې ښځو کې به ناسته او خاندل به، دا پښتو یې کنځل دي وي ملی ټول ملیګان شوي دي ښځو کې ناست دي. ښځې به ښځو سره کینی، سړي به سړو سره کینی. حیا غیرت چې کله واده او غمي سړي مدن نه کېږي ښځو کې، چې کله وادي ګیټ کې 2-3 بوډاګانې کېنوي هغه به ټول سیسټم ټیک ساتي. ځوان لکان ګرځي هلته جنکې لو په ټیم نه اچوي، ښه موبایل یې عام شوي دي نو په شرمونو وشرمېدو. نو خدای پاک ته په دې خبرو موږ له د عمل توفیق نصیبه وګرځوي او د قبر او آخرت فکر دی الله موږ ته نصیبه وګرځوي. و آخر دعوانا الحمد